مونږ ملګرو نیکې هیلې احترامات. دا د خوشحالۍ خبره ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ تناو مخکې لا نړ او جنګبندي وشوه. ځینې جنګ پرست خلک هغې خفه دي یا مایوسه دي. د هغې دپاره یو عرض کومه چې د پاکستان او د هند تیارې د یو بل په تناظر کې دی او هغه دومره دی چې پاکستان د هند نه بای فورس سنگل ایچ یعنی یو انچ ځمکه نشي نیولی پاکستان. خو د سیم ګوز پر انډیا، یعنی د انډیا دپاره هم دغه اصول دي چې په زور باندې یوه انچ ځمکه د پاکستان نه بیلول، تجزیه کول په دې ډیټرنس په موجودګۍ کې، یعنی دا په داسې یو حالت دی چې دی دواړه دا نشي افورډ کولی چې د یو بل یو انچ ځمکه دی د خپل یو انچ ځمکه دی بل له قبضې له ورکړي. دوی به بیا هماغه ډیټرنس استعمالوي چې په ما ورانیږي چې په ټولو ورانه شي نه. خوبونه دا ځینې خلک وایي چې نن 50 کاله مخکې هغلته دا چل شوی، هغلته دا چل شوی، هغه جنګ کې پلانونه 95,000 90,000 1 لاک یا بنګال وغیره دغه وخت حقیقتونه. بیا د هغې حقیقتونو د هغه حالاتو د ختمولو دپاره د دواړه ملکونو دا شیونه دې حد ته را رسولي دي چې اوس یې د هغې امکان تقریبا د جنګ په ذریعه باندې د نیش برابر کړی دی. یو نو یو ایډمیټ اټ اور ناٹ، ته منې نه منې دا ستا خپل پریجوډیس وي. ځینې بیا پیغورونه کوي چې پلانې سیاستدان ته ګل خان ته اوس ولې ولاړې او یا زره اتیا زره یو لک خلک په دې وطن کې د جنګ ښکار شوی دی، بدترین ظلم شوی دی. دا ناقابل معافي جرم دی. خو که په دې بنیاد باندې د سټیټ سره ودرېدل نه وي پکار، نو زه د ملک نوم نه اخلم، خو په ځینې ملک کې خلقیانو، پرچمیانو، داودیانو، نورو څومره په لکونو خلک وژلی دی او ماجر کړی دی، او یعنې حکومتونه وو او بیا وروسته په حکومتونو کې راغلي دي یا د حکومتونو دپاره. نو دغه اذان شروع کېږي، دا بخښنه غواړم، خو دغه په خپل ځای باندې خو دا ده چې بیګا کوم انډیا اګریشن کړی اوله کې د هغې ریګریشن دپاره جوازونه جوړېدل نه جوړېدل، هغه یو ځان له خبره ده. خو بیګا دننه په ښارونو کې پینیټریټ کول او د هغې جواب نه ورکول، نو دا بیا کمزوري وه او جواب ورکړی شوی دی، برابر جواب ورکړی شوی دی. اوس دا چې جنګ ګټلی چا دی، نو جنګ هېڅ چا نه دی ګټلی. اوس به آزاد ذرایع د دې تصدیق وکړي چې چا څومره نقصان شوی. خو آن پیپر تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي، نو په هغې کې موږ دا ویلی شو ښه په ښکاره چې دواړو د یو بل ډیمیج کړی دی او دواړو یو بل ته ښوولي ده چې جنګ به د دې دپاره نور که نور دا اوږدی یا اوږدېدی، نو دا خطرناک و. بله خبره دا د موږ ټولو ته یاد دی چې دواړه طرف نه دا دعوی کېږي چې د هند په درخواست باندې هغه وایي او پاکستان وایي چې د هند په درخواست، او هند وایي چې د پاکستان په درخواست جنګبندي شوې ده. دا د دنیا لوی طاقتونو ته یا کم چې سالیسي کولی شي، نو هغې ته بیګا اندازه شو، و خاص کر نن د سهار نه. او پاکستان ته یو ایج اوس وروسته به دا معلومیږي چې چاته څومره نقصان شوی. پاکستان علل اعلان سهار اټیک کړي او باقاعده دې خبرې اعلان یې کړو چې تاسو به زموږ جواب واورئ. اوس د هغې په دننه څومره نقصانات شوي دي، څومره هغه جزیات به راځي. البته دا ایج ورته حاصل دی او دا چې انډیا پرمختللی دی معاشي طور، ملیټري مایټ هم شته، خو چاله دومره دننه اجازې ورکول چې هغه بار تا وایلیټ کي، پینیټریټ کي، دا بیا نامناسبه وه. هر ملک دفاع حق لري. کم خلک چې په جنګ بندېدو خفه دی، نو بس هغې ته موږ دا وایو چې یاره داسې کار دی چې د خیبر پښتونخوا او د دې پاکستان د دې ځمکې یعنې حقیقتونو سره بهرحال ستاسو هم ته هر دویم دریم کس خدای پاک رزق تړلی دی، نو لازمه نه ده تاسو وایئ چې مونږ چې داسې 45 کاله او 40 کاله، نو وروره مونږ خو د هغې سره همدردي کله داسې ده چې مونږ نه ده کړي، خو بیا تاسو اون کړي نه ده، تاسو بیا مونږ ته کنزل کړي دي. مونږ خو د هغې چا کړي دي، څنګه کړي دي، ولې کړي دي، غلط یې کړي دي، مونږ کله دا ویلي چې ښې کړي دي، خو تاسو بیا مونږ بیرته کنزل یو. نو مونږ تاسو ته دغه جواب درکړی دی چې وروره مونږ دا خلک په زور ودرولی نه شو، نه مونږ هند ته ودرېدی شو، نه څنګه تاسو دلته بل چا ته ودرېدی شئ، مونږ هم چا ته نه شو ودرېدی. که نه یار
موږ خپله خبره قدرې کولی شو د امن دپاره هغه هم کړي د که ریکارډز غواړئ در به کودله کله چې ستاسو چا ورانی کړی دی ستاسو چا یعنې موږ هغه ستاسو همدردي چې کړې ده په هغې تاسو موږ دومره پیمانه کړي قسم په خدای چې بیا نوم هم اخیستل راته ګران کړي دي نو ولې بس په جنګ باندې مړښ نشته ته خدای بس بدنصیبي ده که نه بدنصیبي ده دا ستاسو نه ده زموږ هم بدنصیبي ده چې تاسو موږ ټول مخامخ شوي یو خو یاره اوس څه وکړو په ټوله دنیا کې خو جنګ نشو غوښتی په ټوله دنیا کې خو د جنګ طرفداري نشو کولی ټولې دنیا د بربادۍ سوچ خو نشو کولی یعنې سزا خو ځان له پکار دی که نه مطلب دا چې موږ تړلي یو او دا که څوک وایي چې ته تنخوادار او پلانې او ډینګې وروره په دې ملک کې څوک په دې حالاتو کې د ملک سره نه ودرېږي ما بل بېګا یو مختصر شانې خبره کړې بیا یو سوال درنه کومه کوم خلک چې وایي چې دا هغه د هغې د خپل سابقه صدور ماته وښیي بیان په دې موجوده سکرمشز کې یا موجوده اسکلیشن چې کم شوی دی یا تناو رجوع شوی چې موږ د انډیا سره ولاړ یا موږ جنګ غواړو سابقه صدور چې هغه قوم پرست هم و هغه ډېر دغه هم و هغه دعوهګیر هم و هغه هغه هم دي او هغه هغه هم دي موجوده حکومتونه دي دا ووایي چې یاره موږ په دې یعنې یو سنګل بیان دې وښیي چې زه په دې کې یا هند سره ولاړ یم یا زه جنګ غواړم سوال دی او ویلیډ دی ویلیډ یې نه منئ ستاسو مرضي ده کنزل بس تاسو چا نوم ما نه دی اخیستی داسې هوایي غوندې خبره مې کړې زه یو ملنګ عقیر فقیر سړی یم زما به څه یو خبره به مې څه کنزل وي هغه کېږي نو د هغې څه جواب نشته د کنزلو جواب کنزلي کنزل زه چاته په میډیا کولی شم خدای دې رانه آفلاین کېږي زموږ نه او خدای دې راله توفیق راکړي چې هغه هم چاته ونه کړو کومه خبره که په دلیل سمه او راته ښکارېده د خپلو اصولو مطابق سم هغه به کوو او څوک د دلته نه په بل ځای کې ورانی کوي نو بیخي غلط کوي بیخي غلط کوي څوک چې دلته نه بل ځای کې خو هغه بل ځای والا دې هم لږ ځان ساتي نو خپل کور دې راغونډ کړي یاره زما ورور دی او د غل سره میلاو دی او زه ټول عمر غل ته وایم چې غله غله زما ورانی کوي او زما ورور دې ځان سره میلاو کړی نو پکار ده چې ورځ دې ورور ته م ویم چې وروره ته م خدای تعالی انصافداره د بل څه مه میلاوېږه دا زما کور مه ورانوه نو لکه دا به هم ښه خبرې مطلب مې دا دی چې که څوک پوهېږي به پوه شي که څوک نه پوهېږي الله تعالی دې پوه کړي دا خو مونږ دغې دعا کولی شو